من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. زمارون رب العالمین د انسان د هدایت لپاره پیغمبران را لېږلي. الله هغه ذات ته چې مونږ یې نه لیدی شو په دنیا کې او نه په دنیا کې مونږ د الله خبرې اورېدی شو. زمونږ په سترګو کې او زمونږ په وجود کې هغه طاقت نشته کم طاقت چې د الله د لیدو دی یا د الله د خبرو د اورېدو دی، دا طاقت نشته. بعضې څیز کې الله طاقت کم پیدا کړي. په دنیا کې تاسو ګورئ زمونږ هم سترګې دي، د پیشوم سترګې دي، د هغه د سترګو نظر په تیاره کې هم لګي، د لرې ځای نه خپل ښکار صحیح کوي، زمونږ په تیاره کې نه لګي. زمونږ هم غوږ دی او ډېر حیوانات دي د هغې هم غوږونه دي. دا د حیواناتو کتابونو لیکلي دي، حیات الحیوان، چې کونې چې دي کونې دا په دې څاروو کې کېږي. د دې غوږ دومره تیز دی، د دې کونې د غوږ د اواز چې په حیواناتو کې دومره تیز د غوږ اورېدل د بل شي نشته. دا د پوزې راښکل میږي ته وګوره، لرې ځای کې یو شی کېده مونږ ته پته نه لګي او میږي ته پته لګي چې دلته یو شی پروت دی. د هغه د پوزې دا سونګ دا بوی دا د نورو حیواناتو نه زیات. په انسانانو کې بیا د بعض انسان د سترګو نظر کم دی، د بعضو زیات. په ځوانۍ کې وګورم دقه سترګې دي ستا، لرې د اسمان په غاړه کې خلک پې سپومې صحیح کوي او میاشت پې ویني. او د بعض انسان د سترګو نظر دومره چې داسې نږدې ورته څوک تېرېږي نو ویني او چې لږ لرې شي بیا نه. دا د دې وجود طاقتونه دي. دقسې زمونږ په سترګو کې یا زمونږ په غوږ کې په دغه دنیا کې چې دا کومه دنیا ده هغه طاقت نشته کم باندې چې مونږ الله وینو یا د الله خبرې وو. حضرت موسی علیه السلام کوه تور ته لاړ او د دې کوه تور د طلوع نه مخکې لاول کوه تور ته لاړ. ما هغه ځای لیدلی دی چې کوم ځای کې موسی علیه السلام د الله سره هغه خپله رازداري کړې ده او الله کتاب ورکړی دی. کوه تور ډېر لرې دی د موجوده مصر چې کم ښار دی او قاهره ورته وایي، د هغې نه تقریبا کم از کم 6 ګنټې ښه د تیزې سورلی مزل دی ورته. حکومت ښه پوخ روډ ورته جوړ کړی دی ځکه د مصر حکومت ټول په دې سیلانیانو سیاحینو چلیږي. او دا روډ د بحر قلزم په غاړه تیر شوی دی. کم مشهور چې بحر قلزم د سمندر کما چوه به ورته ووایو، دغه بحر قلزم چې موسی علیه السلام پې پورې وتی او فرعون سره د خپل لښکر پکې هلاک شوی و، دا روډ بالکل د هغې په غاړه تیر شوی او دا بحر قلزم یو چوه ده، خو داسې چوه نه ده،
کم از کم زمونږ د تورنګزو نه تر د 400 پورې دونه پلن دی دغه دی. یو خواته وادي سینا وته وي، وادي تیه وته زمونږ کتابونه وي، او بل طرف ته د مصر آبادي ده. باقاعده هغه طرف نه چې ودرېږي نو د مصر آبادي د هغې لیټونه به راته ښکاري، داسې آبادي نه ښکاري. دا روډ دقلته کې نیغ تېر شوی دی، خو دې وادي سینا کې وادي تیه کې اوس هم آبادي نشته. ځای په ځای پکې خلکو داسې وړې کیارې جوړې کړي، داسې یو کنال 2 کناله پټي بوټي موټي پکې کرلي دي، نور پکې آبادي نشته. دا سرکاري خلک ځای په ځای د هغوی چوکۍ دي پکې او تاڼې دي پکې، ولې چې دا سیلیانیانو ته څوک غږونه کې د هغوی ډېر زیات خیال ساتي. مونږ چې کله تو که نه مونږ فلین کوچ کې لاړو، حالانکې مونږ 4 کس وو، زه هم انیس احمد و ادما د ماما زوی و را سره ریدار شاه او یو بل یو کس و، خو مونږ فلین کوچ په دې ونیوو چې مزل ډېر و. ما ویره په موټر کې تلل ګران دي، که سړی زه پکې لږ په دې سیټ سمله تلو ډېر مزل مو. یو ځای کې ودرېدو، ستړي شو، دغه دریاب په غاړه، دریاب سره روډ نږدې تلي، یو خوا غرونه دي، یو دشتې دي، یو دریاب دی. نو چې ودرېدو نو پولیس ګاډۍ را پسې شاته ولاړو. ما چې خدای دا پولیس والا دلته څه کوي؟ چې دا ډرایور نه مو تپوس وکړو، ما ته وایي دا خو مونږ پسې هغه د مصر نه کله یو ګاډۍ بدلېږي بل پولیس والا ګاډۍ شي، کله هغه بدل شي بل، تاسو ورته خیال نه دی؟ مې نه وي، زه ورته په شیشه کې ګورم، ما ته پته مې دا ولې را روان دی مونږ پسې؟ وایي دا د دې سیاحینو دی حفاظت کوي چې دوی ته څوک نقصان ونه رسوي، ځکه ټول سیسټم د هغې په دې سیاحت باندې روان دی. مونږ چې لاړو کوهي تور ته ورسېدو او بره بیا د شپې مزل دی، داسې وړه خبره نه ده. قسم دې زه حیران شوم چې د پیغمبرانو د الله د دین دپاره څومره خوارۍ کړې. بالکل د لاندې د روډ نه چې کوم دی روډ تېر شوی دی، د هارون علیه السلام قبر دی، وړه غوندې غونډۍ د هغې د پاسه د هارون علیه السلام قبر دی، او کچه قبر یې دی او کچه دیوالونه ترې تو دي. مونږ ورغلو د هارون علیه السلام قبر له، هلته د مصر حکومت باقاعده بورډ پې لګولی دی، مقام سیدنا هارون النبی علیه السلام. مقام هغوی لکه مونږ وایو مقبره، مونږ وایو د چاخیري آرامګاه، قبر مونږ وایو هغې مقام لیکي. بیا د هغه ځای نه مونږ لاړو هغه ځای ته مو ورلو چې کوم ځای کې حضرت موسی علیه السلام له الله پیغمبري ورکړې وه. د دغه ځای نه چې دا کوم ځای کې روډ دی، د دې نه لږه فاصله باندې دی، بره اوچت دی. مونږ خو ګاډي کې ورلو او اتفاقا دا چې مونږ څنګه ورلو دا د خالي ورځ وه. نو مونږ ته هغه خلکو وویل چې تاسو خو مسلمانان یې، نن ستاسو اجازت نشته، نن د یهودیانو د عبادت ځای دی، دلته یهودیان عبادت کوي، د هغوی ورځ دی، او سبا بیا چوټي ده، د ګل پر ورځ به تاسو راځئ. ما یې د خدای بنده مونږ خو 9 چهارشنبې ته واپس روان یو، دا خو 6 غنټې مزل مونږ وکړو، بیا به زه بس قانون دا دی چې نه کېږي. یو بوډا بابا و، هغه راته وایي داسې کار وکړئ، دا یو وفد دی، د ترکیان دی پکې او چینا والا دی، دوی ته حکومت اجازت ورکړی دی، پرمیشن دوی سره اجازت نامه ده، دوی دننه کوي اوس لږ ساعت پس. نو تاسو د دې په دې میاشت کې ور دننه شئ، غږ مه کوئ که څوک در پسې اواز کوي که نه چې شاته ونه ګورئ، خو چې یو ځل په دروازه دننه شوه بیا رایستل نشته. ما یې ډېره ښه ولاړ ډېر ساعت تېر شو. دې کې هغه ترکیانو، هغه چین والو، هغه خلکو هغې ته ویې راځئ، بس د هغوی خو تقریبا کم از کم یو 50-60 کسان به د هغې په دې میاشت کې مونږ هم ور دننه شو. غلی تلو، بش مخې ته م کتل، شاته م نه کتل، چې په دروازه ننوتو هغه یو بل ته آواز وکړو، دا خو پکې پردي دي دا 100 کسان، بل ته آواز وکړو څوک پردي، خو چې ته هغوی پردي او خپل وی نو بیا مونږ ور دننه شوي. یاره تاسو په خدای یقین وکړئ زما ورور، دننه چې مونږ ورلو هغوی خو خیر فرضي د موسی علیه السلام تصویرونه هم جوړ کړي وو، د هارون علیه السلام تصویرونه هم جوړ کړي وو. یو کوي و، د هغوی سوچ دا دی چې دا هغه کوي دی چې موسی علیه السلام دلته وبس کړي دي، زموږ په کتابونو کې ذکر نشته. او 3 عبادت خانې، یو د یهودیانو عبادت خانه وه، د هغې نه بره د عیسایانو عبادت خانه وه، او د هغې د پاسه د مسلمانانو جومات.
د خالی پر ورځ یهودیان راځي دلته خپل عبادت کوي او د اتوار پر ورځ عیسایان راځي د هغوی چرچ د ګرجه د خپل عبادت کوي او دا باقي ورځې 15 ورځې دا د مسلمانانو د هغوی راځي. بیا مونږ ورلو هغه ځای ته چې کوم ځای کې موسی علیه السلام سره الله خبرې کړی، د پیغمبر یو طاقت شته، هغې خبرې اوري د الله وحی دا پیغمبر ته وحی کېږي. چې کله موسی علیه السلام دغه ځای له ورغی د سره خو بیبي وه، هغې ته ماشوم د کېدو تکلیف شروع شو. نو موسی علیه السلام مخامخ اور ولیده. نو بیبي ته وایي ته دلته کېنه زه ورځم او د اور سره به یا څوک وي چې زه راولم چې ستا د ماشوم د پیدایش خدمت وکړي او یا به دله څه اور مور راوړم، ځکه چې ماشوم که مخ پیدا کېږي دغه وخت کې مور ته د ګرمایش ضرورت دی. بیبي دلته پرېښوده ورغې او چې څنګه ورغې نو دا اور نو دته اور ښکارېده، یو اونه ده او په هغه اونه کې اور بلیږي، شنه اونه کې. موسی علیه السلام څه لرګي او څه شوړه راواغېشته، هغې ته یې ونیوه چې څوک خو شته نه، خو په دې اور په دې اونه اور بلیږي، نو زه به ته دا شغله دا جارو یا دا چې کومه دغه مې راغېشتې ده دا شوړه دا به ته بله کومه نو ځان سره به یوسم. نو چې دی هغه شوړه ورنږدې کوي اتې بره کېږي، چې دی هغه شوړه ورنږدې کوي نو هغه ته بره کېږي. حقې ناغواز شو چې موسی انی انا الله، زه خدای یم، فاخلع علیک انک بالوادي المقدس طوا، ته په وادي طوا د دې نوم دی هغې کې ولاړې او دا ډېر مقدس پاک ځای دی، دا څپلی دی وبس. انی انا ربک، زه ستا رب یم، فاخلع علیک. بس اتوی شو دغه ځای کې. دغلته موسی علیه السلام ته پیغمبري میلاو شو. زه حیران یم چې اور بلیږي، نه لوګې شته نه تو شته، اور نورو یو جلکو، نه ایرې شته نه اونه سوځي. 4 نیم زره کاله په هغه اونه تېر شوي دي، په خدای یقین چې اوس هم هغه اونه هغه ځای ولاړه. مونږ په خپله ولیدل مانی صحمت صاحب چې دا کوم آیتونه د دې په حق کې حضور پاک ته الله نازل کړي، دا لږ په خشته واد ما ته تلاوت کړه چې دلته یې وویل. هغه خلک نه پوهېدل، هغه غریبانانو ته خو پته نه وه، نو هغې ته ما ټول تفصیلات وی، هغه هم خوشحاله شو. مې هغه تورات کوم ځای نازل دی، هغې وی چې هغه خو بره د غر په سر نازل دی، بره جومات دی او غار دی چې کوم ځای تورات نازل دی. ما هلته ځو، وی هلته اوس نه شی دی، هلته به ماسخوتن 10 نیمې بجې روانېږي، ځکه چې ډېره سخته ګرمي ده په لاره. او بیا عجیبه داره دغه وخت ګرمي وه، څوک یې نه پرېښودل، او د شپې دومره یخني وه چې مونږ ته وی تاسو په دې جامو کې نه شئ ختې، تاسو ځان له کمبلې ځان له شړی پیدا کړئ. او دیم راته ووایي چې د شپې باران کېږي، هره شپه دلته باران، نری باران کېږي، خو یریږئ به نه، سخت باران نه دی، د شیبو د چړق خبره بني. او بل مونږ وی رسو بسې وی مونږ به درته سړی درکو، اب هم بره بوځئ. ګایډ چې ورته وایي، رهنما. د هغه پیسې هم جمع کړې، لاړو هلته یو جومات و، هغه جومات کې هم وخت تېر کړو، د شپې 10 بجې رانې، 7 کیلومیټره مزل و د ویښ نه بره سر ته مونږ وختو. زما خو په ځان یقین نو چې زه به وخېږم، کل مې په ځان یقین نو، ځکه زه کیلومیټر په دې مخامخ لاره نه شم تللی، نو مې دا 7 کیلومیټره به څوک خېږي، خو په خدای یقین وکړئ د الله طاقت و بس. 2 کمیسه مې چولي، 2 جوړې یخني وه، یو څادر مې پټکې کړی و، یو مې پې د پاسه اچولی، یو مې ترې لاندې اچولی و، داسې ګړبېدو او واقعي نرۍ څاڅکې باران په ټوله لارو ورېده. بروخت شپه م پکې تېره کړه، سهار مونځ مې وکړه. هغه ځای چې کوم ځای تورات نازل دی، د جومات لاندې غار دی، په خدای یقین وکړه چې هغې کې د سګرټو دا نیمې قوقې پرتې وې. انیس احمد لا ورکوز شو، ویې وروږه دا ځای را صفا کوم. هلته تورات نازل شو، تورات خدای نازل کړ. 40 ورځې حضرت موسی علیه السلام په هغه ځای کې تېرې کړې دي. او چې بیا سار وختي و او موږ را کوزېدو، نو په لاره هغه جبل دکا چې کوم د موسی علیه السلام
ته الله خپل ځان یو جلک خولو ټوکړی شو اپروتو. هغه زما مقصد دې دی کې دا دی چې کله موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړې، د موسی علیه السلام په زړه کې د الله د لیدو شوق پیدا شو. رب ارینی، خدایا ما ته ځان وښایه. یو معشوق، یو محبوب چې تا سره خبرې وکړي، خبرې خشتۍ خوږې وي، مزېداري، ته وایې چې دا مې اوس ولیدی، اوس مې ورسره ملاقات وشو. نو چې موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړې، نو د موسی علیه السلام په زړه کې د الله د لیدو شوق پیدا شو. رب ارینی، ما ته به ځان ښیې. قال لن ترانی، ما هرګز نشي لیدی. خبرې به مې تورې تاله دا طاقت در کوم چې ته به زما خبرې وورې. عام انسان زما خبرې هم نشي اورېدی. بعضې خلکو ته الله خپلې خبرې اورولې دي، خو الله ورته ډېره اسانتیا پیدا کړې ده. عام سړی زما خبرې هم نشي اورېدی. تاله دا طاقت در کوم چې زما خبر اورې، ځکه ته پیغمبر یې، چې زما خبرې وورې نو خلکو ته به ورسې. لیدل خو دلته سوال نه پیدا کېږي چې ته زما وکړې. لن تراني، نه الله ما ته به ځان ښیې. موسی علیه السلام خو دا ذهن کې و چې د الله کم قدرت طاقت دی دا د بل چا نشته، ما له خدای دا طاقت راکولی شي. لیکن د الله قانون لن تراني، چې موسی علیه السلام ډېر زور ولګو چې ما ته ځان وښایه، نو الله وی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی. وی داسې وکړه، د غر ته زه خپل یو جلک ښیم، که غر په ځای ټینګ شو نو بیا تم زما د لیدو طاقت لرلی شي، تم ټینګېدی شي، او که غر په ځای ټینګ نه شو نو ته به څنګه ټینګ شي زما لیدو ته. غر خو یو طاقت ما ورکړی دی، هغه یو پاور دی، په ځای ولاړ دی، څوک یې ړقولی دی شي. غر ته یو جلک ځان خیم، که ټینګ شو بیا مې ته ووینې. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. چې کله یو جلک الله پاک غر ته وخو، غر ټوکړې ټوکړې شو، او په موسی علیه السلام دومره هیبت راغی، هغه زلزلې سره، هغه ټوکړې کېدو سره، هغه جلک لیدو سره، چې فورا په ځمکه پرېوت، بېهوشه پرېوت. مونږ چې واپس راتلو نو مونږ ته هغه کس وی، دې ته وی جبل دکا وی، ټوکړې ټوکړې پروتو، د انسان عمره تیږې، د څاروي عمره، د اوښ عمره، د چیلي عمره، د ګډ عمره ټوکړې، دا د غرونو یو ډېره لامتناهي سلسله ده، نه ختمېدو والا، دا دړې وړې او ټوکړې ټوکړې پروت. پیغمبر په دې دنیا کې په دې ځمکه الله نشي لیدلی، چې پیغمبر یې نشي لیدلی، زه ته به څه ووینو؟ د الله وحی پیغمبر ورته نشي ټینګېدی. حضرت عائشه صدیقه فرمایي چې کله به وحی نازله شوه، ولقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. سخت یخنی به ولکه جنوري او دسمبر، سخت یخنی او وحی به په حضور پاک نازله شوه. نو چې ما به وکتل او دا وحی به جدا شو، نو ان جبینه لا یتفسد عرقا، د تندي نه به د خولې لاندې روانې، سخته یخنۍ کې به د حضور پاک نه خولې به دی، چې پیغمبر له خدای غټ طاقت ورکړي، او په پیغمبرانو کې د حضور پاک ډېر لوی قوت او طاقت دی. او حضرت زید ابن ثابت چا چې به وحی د حضور پاک لیکله، هغه وی یو ځل وحی نازله شوه، او د حضور پاک دارون زما د رون د پاسه پروتو، وی ما رون له دونه زور راکه کادت فخذي ان تردوا، وی قریب و چې زما د پتونې ټوکړې کړې وې او مات کړې، او چې په سورلی به حضور پاک سورو او وحی به نازله شوه، نو سورلی به نه شو ټینګېدی، کې به ناسته، او رسول الله مبارک نه به خولې بېدو سره سترګې سرې شوې. سترګې مبارکې به سرې شوې، رنګ به زیړ شو، رګونه به وپړسېدل، او غټې غټې ساګانې به حضور پاک اخیستې، دومره سخت زور به حضور پاک له ورکاو. الله پاک انسان ته هدایت ورکوي. د دقه هدایت لپاره بذات مونږ د خدای د وحی خبرو ته نشو ټینګېدی، نه اورېدی شو. دویم دا چې د الله لیدې هم نشو،
نو الله د دې دپاره پیغمبران راولېږل. پیغمبرانو له خدای پاک 2 قسمه طاقت ورکړی دی. ذاتن پیغمبر کې بشریت دی، پلارې شته، مورې شته، بچیې شته، ډوډۍ خوري، بازارونو کې پلارو کوڅو کې ګرځي لکه مونږ چې څنګه ګرځو. یو بشر خو په بندگانو کې او په بشر کې چې زمونږ کوم جنس دی دقه جنس نه حضور پاک پیدا دی، یو کامل شخصیت. لیکن بل ولا خدای پاک د روح په اعتبار یو نورانیت ورکړی دی. هغه نورانیت چې هغه د عام انسان نشته. دا 2 صفت دي. نو په دې یو صفت د الله نه راغشتل کوي، په دې بل صفت بندگانو له ورکوي. کوم چې د حضور پاک نورانی صفت دی، لطیف صفت دی، په هغه صفت د الله نه راغشتل کوي. او چې کوم انسانی صفت دی د حضور پاک او بشری صفت دی، نو هغه خو د چا رور دی پیغمبر، د چا زوی دی پیغمبر، د چا پلار دی، د چا خاوند دی. نو بیا خو خلکو سره میلان دی، میل میلاپ دی. نو په هغه حیثیت دی خلکو ته د الله د طرف نه دا وحی ورکوي. نو پیغمبر خدای دی له پیدا کړ چې الله نه راولي او موږ ته راورسو. اوس به موږ په ظاهر کې د چا تابعداري کوو؟ مونږ خو په خدای لیدلی نه دی، نه مونږ په سترګو کې دا طاقت شته چې مونږ الله وینو، نه خو مونږ خدای مونږ ته وحی رالیږي چې ګنې بالذات ما تا ته وحی راولیږي. وحی شرعي چې چا ته رالیږي خو پیغمبري. پیغمبران خو محدود دي، هر سړی خو پیغمبر نشي کېدی. او نه د پیغمبر علیه السلام نه پس بل پیغمبر شته او نه راغلی دی او نه به راشي. مونږ به ظاهر کې تابعداري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو، او دا تابعداري د پیغمبر دا د الله تابعداري ده. ځکه پیغمبر د ځانه په خدای دروغ نشي ویلی. پیغمبر د ګناه نه بالکل محفوظ دی او معصوم دی. نه په ماشوموالي کې د پیغمبرانو نه ګناه شوې ده او نه د بالغ کېدو نه پس شوې ده، نه د پیغمبرۍ نه مخکې شوې ده، نه د پیغمبرۍ نه وروسته شوې ده. بالکل معصوم دی. نو دا نشي کېدی چې خبره د پیغمبر خپلی او دا د خدای ده. د ده په ژبه هغه شی راځي چې کوم د الله د طرف نه. دام زه نه ویم، قرآن شریف وایي وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. چې کوم شرعي خبرې دي نو په هغې کې دی د ځانه خبرې نشي کولی، دا د ده زړه ته الله وحی راولېږي نو هغه خپل امت ته بیان کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع شو. چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي دا په حقیقت کې د چا تابعداري شو؟ د الله. او چې پیغمبر درته وایي دا کار مه کوه، دا د الله حکم دی، خو ژبه د پیغمبر. چې څومره کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي یا کم کارونه کوي، دا ټول د الله د طرف نه دي. نو دا آیت چې مولسته اوس دې کې واوره چې اوس سکون اطمینان او خوشحالي به درته میلو شي. الله څه فرمایي؟ قل اوایا د خپلو امتیانو ته دی ای محبوبه ان کنتم تحبون الله، که تاسو الله سره مینه لرل غواړئ. تاسو دا وایئ چې زمونږ د الله سره ډېره زیاته مینه پیدا شي. هلکه مونږ ټول غواړو چې د الله سره زمونږ مینه پیدا شي. مسلمان چې وي د هغه زړه کې به د خدای مینه ان کنتم تحبون الله، که الله سره مینه لرل غواړئ او الله خپل محبوب ګرځول غواړئ نو فتبعوني. دا نه وایي چې فتبعوه، دا نه وایي چې د خدای تابعداري وکړئ، بلکې څه وایي؟ ورته ووایه فتبعوني چې زما تابعداري وکړئ، د حضور پاک تابعداري وکړئ. چې د پیغمبر تابعداري که خدای سره مینه لرل غواړئ، د خدای د مینې نښه څه ده؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري. فتبعوني، زما تابعداري وکړئ. نو چې د پیغمبر سره تابعداري وکړئ نو دونه به د مینه مضبوطه شي چې بیا به یوازې ستا مینه نه، بیا به الله په تا مین شي. یحببکم الله، الله به در سره مینه وکړي. ویغفر لکم ذنوبکم، ګناه به درته ټوله معاف کړي. والله غفور رحیم، او رب العالمین غفور رحیم دی. الله تعالی به درته ټول ګناهونه الله معاف کړي.
یعنی د رسول الله مبارک تابعداري خو څونه د کمال شی شو چې د پیغمبر تابعداري وکړې نو الله به در سره مینه کوي. دا یوه شوه. یغفر لکم ذنوبکم، ګناه درته ټوله بخي. او والله غفور الرحیم، مزید رحم کرمم در باندې کوي. د پیغمبر مبارک تابعداري. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خپل د تابعدارۍ لارې مختلفې ښولي دي. یو لارې دا ښولی چې خامخا به دې کې زما تابعداري کوي، هغې ته فرض وایي. خامخا به د دې نه ځان ساتې، هغې ته حرام وایي. د هغې مختلف کیفیت دي. یو دا دی چې یاره خامخاوالې پکې نشته، خو که د پیغمبر تابعداري دې وکړه نو آخرت کې به دله خدای ډېر لوی مقام درکړي، او که دې ونه کړه نو بیا به د قیامت پر ورځ پیغمبر ته ملامت دی. بل هغه دی چې د پیغمبر تابعداري وکړه، خدای به دله ډېر خیر او ډېر برکت درکړي. خیر دی هغې کې درته لږ اجازت درکړی دی. که تابعداري دې ونه کړه نو څه ګناه در باندې نشته، خو فایده پکې شته. زه د هغې یو مثال در کوم چې تاسو پې پیش. ډاکټر له چې ته لاړ شي، یو سړی د بلډ پریشر مریض وي مثلا، یا د شوګر مریض وي، ډاکټر هغه ته مختلف قسمه دارو لیکي. یو دارو ورته هغه ولیکي چې دا به خامخا خورې. ګورې دا به نه پرېږدې، که دا دې پرېښوده نو شوګر دې اوچتېږي، د زړه اټیک درته کېږي. دا دارو به نه پرېږدې، دا به ګورې خامخا خورې. که غریب یې که مالدار یې، که د هر څنګه یې خو دا به خورې. که دا دې ونه خوړل بلډ پریشر دې اوچتېږي، د سر رګ به دې شلېدي یا پالج به والې. دا هغه دارو دي، دا ډاکټر کې ولیکل لکه سړی چې فرض کوي، فرض دا به خامخا کوي. بلې درته لیکلي چې ګورې مهرباني وکړه خواږه به بالکل بند دي. که خواږه دې وخوړل که نه نو بیا دا دارو فایده نه درکوي. شوګر دې اوچتېږي، خواږه به دې بند دي. غوړ به بالکل نه خورې، که دې وخوړل دا دارو فایده نه درکوي، بلډ پریشر دې نور هم اوچتېږي. دا داسې ده لکه چې شریعت تا ته وایي دا حرام دي، ځان ته ساته. یو بل قسم درته ډاکټر لیکلي، هغه وایي دا قسم دارو به خورې، که دې پرېښودل مرې نه خو نقصان دې شته، دا ورسره وخوره. دې سره به د یو پوټې وجود کې طاقت پیدا شي. که نه م خورې پروا نشته، خیر دې مرې ته نه خو فایده ورکوي، ښه مضبوطه فایده ورکوي. یو قسم یې لیکلي درته، وایي که دردونه دې وي نو دا ګولی خورو، که دردونه دې نه نو مه خوره. اوس که دا وروستني ته هم نه خورئ چې د مړه درد ته به ځان ټینګ کړو څله ګولی خورو، نو ډاکټر پرې نه خفه کېږي. خو چې هغه که مړومبې د بلډ پریشر دې پرېښود نو ډاکټر خفه کېږي. بیا ماله مه راځه، ته خو ما بدنامې ما شرمې. که هغه د شوګر دارو دې پرېښودل نو ډاکټر خفه کېږي، ورو چې ته دارو نه خورې ما د څه لپاره راځې، دا خو ته ما شرمې. وایي به چې پلارکي ډاکټر له لاړم دارو یې راته ولیکل او زه ورسره ښه نه شوم. دقسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې څیزونه چې موږ ته راکړي دي هغه د فرضو په مرتبه کې دي، خامخا به کوې. لکه د بلډ پریشر ګولی چې خامخا، ځینې هغه دي چې خامخا به ترې ځان ساتې، که نه ساتې ظالمه مرې. لکه چینونه چې ځان ساتې، هغه د حرامو مرتبه دغه ده. ځینې هغه دي چې هغې ته سنت وایي، سنت مؤکده ورته وایي، مضبوط سنت چې رسول الله مبارک په زندګۍ کې ټول عمر کړی دي، یو کرت نیمې پرېښې دي. دا هغه دی لکه ډاکټر چې تا ته طاقت دارو لیکي چې دا ورسره خوره. ګورې که دا ورسره نه خورې، یوازې د شوګر او د بلډ پریشر په ګولو کار نه کېږي. ما در باندې بلا څیزونه بند کړل چې طاقت تې نه بلوت به ګورې مړې. دا داسې ده لکه سنت مؤکده چې دي. او یو هغه دي چې هغه د دردونو ګولۍ درته ولیکي چې ستا خوښه ده که درد ته ځان ټینګولی شي نو بس بیا مه خوره، او که نه شي ټینګولی وخوره. که اوم نه خورې نو ډاکټر درته داسې نه وایي چې دا دې ولې نه دی خوړلی. لکه مونږ ته چې الله او رسول مستحب ښودلی، فضل ورته وایي، فضایل ورته ویلی کېږي. او زما رڼو صحابو په دې عمل کړی دی، په دې ټول په هره درجه کې په عمل کړی. فرض خو یې خامخا کړي دي، هغې کې خو دویمه خبره نشته. سنت مؤکده خو یې خامخا کړي دي، هغې کې خو دویمه خبره نشته. لیکن چې کم مستحب دي چې هغې کې صحابو ته اختیار ستا خوښه ده کې او کې نه کې، هېڅ ملامتیا در باندې نشته که ته نه کې. په خدای قسم صحابو عقم کړي. الله کمال ته رسول
زه به د هغې تاسو له یو څو مثالونه درکړم چې تاسو پرې پیش حضور پاک په مکه شریفه کې بیت الله ته ننوت چې کله رسول الله مبارک د مکې نه هجرت کا او د مکې نه ته بیت الله شریف کې دننه کومه کوټه ده او خلک د هغې نه طواف کوي دا خو ډېره مبارکه کوټه ده ډېره برکتي کوټه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ته کنه دا د پیغمبر تلل عجیبه کیفیت د شپې نه ورغې یو کس دی د هغه نوم عثمان ابن طلحه هغه له ورغې وی عثمانه دروازې ورته ولروت یو خبره ته کوم او یا داسې حضور پاک جړغونې شو وی زه روان یم دا وطن پرېږدم دا قوم زما ما نه پرېږدي دلته اوس تاله راغلی منو ته مهرباني وکړه دا بیت الله راته کوله وکړه دننه ورننوځم یو 2 رکعته مونځ پکې کړو هېڅ پته نشته چې بیا به زه دې وطن ته راشم او که بیا به رانشم هغه نار کور ته ننوته او چابي راواغېسته د بیت الله چابي یې غسله او بار روت د حضور پاک تمه پیدا شو چې که خیر شپه ده څوک نشته او دی به لاړ شي ما ته به دروازه کولو کې زه پکې یو 2 رکعته مونځ وکړم چې بار څنګه روت نو پیغمبر مبارک یې چابي دغسې وړقولی وایي دا چابي دا د ما سره ده او اختیار مو زما دی چې دی هر چا ته کولاوم نو ما ته باندې څوک سوال نشي کولی لیکن نه درته کولاوم نه چابي درکوم سرک جواب یې ورکړ زه خپل کار کوم سخت جواب ورکړ بس رسول الله مبارک وی اختیار ستا دی زه خو درته رالم زه خو تا ته سوال کوم یو منت ته کوم چې ما ته کولاو دا زما وطن دی زما ملک دی او زم پته مې نشته چې بیا به راشم که نه نو د زړه یو ارمان مې دی تا ته زما یو سوال دی نه در کوم دا چابي م را سره د اختیار م زما دی ما نه څوک تپوس هم نشي کولی که درته کولاو کوم خو نه کولاو په دقې وخت کې الله حضور پاک ته یو وحی راولېږله والذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وحی راغی او عثمان ته وی عثمانه یو وخت به راشي یو وخت زه به راته دقسې اشاره کومه چې چابي راوړو په منډه به یې راوړې یو وخت به راشي هغو پورې ملنډه وکړه ټوکې وکړې اوس ته ځای نشته په مکه کې منتونه کې او دونه غټې دعوې کې زه ویه به هغه وخت به خدای راولي هغه وخت خدای راوسته 8 کاله پس مکه شریفه فتح شو خو چې فتح شوه نو رسول الله مبارک وفرمایل ورشه عثمان راولې اوس ورته یې چابي راوړه عثمان راغی او وی چابي دقسې حضور پاک ورته اشاره وکړه عثمانه چې زما هجرت کو ما درته څه ویلي یاد دي دا هغه وخت ما پورې ټوکې وکړې راوباسه اوس چابي ته واغېسته لاس یې رپېدل وی هغه وخت زما وجود رپېدو ستا لاس رپېږي راکه چابي ته واغېسته او بیت الله شریف ته دننه شو او لاول نه ورته صحابو ته وی دننه را صفا کې دننه پکې بلا بوتانو د ابراهیم علیه السلام بوت هم پکې جوړ کړی د اسماعیل علیه السلام بوت هم پکې جوړ کړی د ځان یې بوتان جوړ کړی هغه هر څه ترې را صفا کړل وی د الله رسول د بوتانو نه بیت الله را پاک کړ نو حضور پاک ورننوت چې ورننوت په کومه دروازه باندې وردننه شو نو مخامخ لاړ نو مخامخ دیوال سره د دواړو جهانو مبارک سردار 2 رکعاته نفل وکړل حضور پاک خو ډېر زیات هوښیار و 4 یې کولی شو 10 یې کولی شو 20 یې کولی شو لیکن پیغمبر مبارک صرف او صرف 2 رکعاته وکړه دې کې دا حکمت چې که زه ډېر وکړم نو سبا به امت هم ډېر کوي او هر سړی ډېر نشي کولی بس چې صرف 2 وکړم که سبا څوک وردننه شو ابه وایي چې حضور پاک 2 کړي دي راشه تم 2 رکعاته وکړه حضرت عبدالله ابن عمر اسرونو دلته تاسو دا وره چې بیت الله کې دننه 2 رکعاته مونځ دا حضور پاک کړی دی خو حکم یې نه دی کړی چې تاسو راشئ په بیت الله کې 2 رکعاته دننه مونځ وکړئ بلکې عایشې صدیقې حضور پاک ته وایي چې د الله رسوله ما بیت الله ته وردننه که چې زه هم پکې مونځ وکړم
بالکل یې دننه کولی شوه، لیکن پیغمبر مبارک په وروستو خپلو امتیانو ښځو تکلیف نه راوسته. که عایشه دننه شي نو بیا به وروستو ښځې وایي چې موږ دې هم دننه شو که نه، نه خو وړه کوټه ده هم به پکې سړي منځونه کوي، هم به ښځه منځونه کوي. نو عایشه د مټه ونیوه او حتویم ته یې راوسته. وی عایشې دلته 2 رکعته مونځ وکړه، دا بیت الله دی، دا د بیت الله حصه ده، د حتویم سیسه د بیت الله ده. اوس ګوره د مارونو 2 رکعته مونځ په بیت الله کې وکړه. که یو سړی وایي چې یاره د بیت الله ته ننوځم او خدای ولا طاقت ورکړه، نو 2 رکعته مونځ په بیت الله کې وکړي، دا مستحب شو، دې ته مستحب وایي. لیکن عبدالله ابن عمر چې څنګه حضور پاک راووته، بلال ورپسې و، حضرت عبدالله ابن عمر وردننه شو. نو بلال ته وی بلاله، وی پیغمبر مبارک کم ځای مونځ کړی دی؟ وی د دې مخامخ دوستنو په میانځ کې دقه ځای کړی دی. هلته لاړه حضرت عبدالله ابن عمر په هغه ځای کې مونځ وکړه چې کوم ځای کې حضور پاک مونځ کړی. دا اوس هغه مینه او محبت د حضور پاک دی. که هر ځای کې کو نو سنت پیدا کېدل. رسول الله مبارک دا نه دی ویلي چې دا ما کوم ځای وکړه دلته مونځ کوه، لیکن هغه وی راشي چې پیغمبر کوم ځای کې مونځ کړی دی هغه ځای کې کوم، دې ته مینه وایي، دې ته محبت وایي. او چې د مکې مدینې په لاره به چتم عبدالله ابن عمر ته هغه ځای کې به آرام کو چې کوم ځای به حضور پاک آرام کړی، او په هغه ځای کې به مونځ کو چې کوم ځای د دواړو جهانو سردار مونځ کړی. حالانکه که هغه ځای مونځونه کې بل ځای مو کې نو پروا نشته، او که هغه ځای خوبونه کې چې کوم ځای حضور پاک کړی دی بل ځای وکړي نو هم پروا نشته. لیکن دا د رسول الله مبارک سره عشق او دا د پیغمبر مبارک سره مینه او محبت. اوس بله وره د حدیبیې په مقام کې د کافرانو د طرف نه عروه ابن مسعود ثقفي راغی او مذاکرات کوي د رسول الله مبارک سره. دا ورس کمال ته به زمارونو الله رسي چې د پیغمبر مبارک سره د زړه مینه وساتئ. کمال ته به الله رسي چې د پیغمبر طریقې ته سپکو نه ګورئ. دا به نه وایي چې مړه دا پکې زیاتي شی دی که دې وکړه او که دې ونه کړه. مړه دا مستحب پکې چا راوستلي، دا مولیانو پکې د ځانه قصې زیاتې کړې دي. دا که دې ووې نو پته ولګېده چې ستا د رسول الله سره مینه محبت نشته. زما قسم په خدای صحابه چې به په لاره تلل او پیغمبر به قدم اوچتو، دی به کوشش کو چې د خپه په هغه ځای کړدم چې کوم دی د رسول الله مبارک خپه پې لګېدلی. مینه دې ته وایي. عروه ابن مسعود ثقفي راغی او د مکې د کافرانو د طرف نه حضور پاک سره مذاکرات کول. چې مذاکرات کول نو دا خلک د یو بل اسم زننی سي که ستاسو خیال یو مینه څوکۍ نو ګیرې له وله ګوتې یوسي، نو هغه لاس راوړه او دلته کې د حضور پاک په دې ګیره باندې راښکه، زنې د پیغمبر نیوه، ګیره مبارکې نیوه. یقین په خدای او که عبدالله بن مسعود تورو چته کړه او د تورې په سټۍ د هغه لاس وی اخر یدکه لرې که لاس، دا د کافر لاس، دا پلیت لاس زما د پیغمبر په ګیره راکاږي. برداشت یې نه شو کولی. دې ته مینه وایي. او چې بیا د عروه ابن مسعود ثقفي لاړ د مکې کافرانو ته وی مهرباني وکړئ جوړه ورسره یو نماینده ولېږئ، مذاکرات ورسره وکړئ، جوړه ورسره وکړئ. د پیغمبر سره جنگ ورسره نشئ کولی. ولې؟ وی په خدای قسم چې ده به خبرې کولې که نه حضور پاک یادې نو صحابو به سرونه ښکته کړي، دې ملګرو هغه ته نیغ نیغ کتي نه شو، دونه قدر یې کوي. وی قسم په خدای قسم درته خورم چې اودس یې کو زما په مخ کې د اودس په اوبو یې ملګرو جګړې کولې. او بله وره وی قسم په خدای چې پیغمبر مبارک د خولې نه لاړې توکلې، ما ولیده چې لاړه په ځمکه نه ده پروتې، صحابو به په خپل لاس کې نیوه په مخ به یې راښکه. دې قوم سره جنګ نشئ کولی. دا قوم د بزان ټوکړي ټوکړيږي، خو د پیغمبر ته به تاسو دومره ورنږدې نشئ. دې ته صحابه وایي. اوس د پیغمبر مبارک لاړه په لاس کې نیول او په مخ راښکل
او په خپل وجود راخکل دا کمال محبت ته حضور پاک سره دې نه زیاته مینه کېدی نشي او د پیغمبر د او دس اوبه په ځان یو مقام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې ناسته او دسې وکاو هغه اوبې په لوټه کې واپس د خولې مبارکې نه وغورځولې توی کړې او صحابو ته وی دا وخت نه په ځان باندې ومږېده اوبه هغې وڅکلې هغه اوبه د حضور پاک او حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د مسلمانانو مور شاته د پردې نه پاتې وه هغې ورته وی صحابو ته وی زه خو ستاسو مور مالم پکې لږې پرېږدئ نو ما دې په خدای قسمی چې د حضور پاک خوله صحابه محفوظ کړي حضرت ام سلیم وی ما کرا حضور پاک کودو گرمی وا خوله ته وبید په دې تندي مبارکه خوله رااله ما یو شیشه را واغشته هغه مې خولې ته دقسې ونیوه چې د خولې مبارکې د اساس کې په دې شیشه کې را پرېوځي وی هغه شیشه د حضور پاک سره وجنګېده راویښ شو ما ته ام سلیم څه کې مې د الله رسول ستا دا خوله دې ته مې دا شیشه ونیوه چې دا په دې کې را پرېوځي وی راکړه ور انکار یې ونه کړه چې دا څه کې په تندي مبارکې ګوته کېښوده غونډه خولې په هغه بوتل کې را توی کړله ما ته وی وال په خدای قسم ام سلیم هغه خوله د حضور پاک میزان سره محفوظه کړه اوس واوره وی چې چته به په مدینه کې څوک نا جوړاو نو ماله به اوبه راوړی ما به پکې هغه بوتل کې خو چې کم کې خوله پرته ده هغه خوله نه هغه بوتل مریض باس که خدای بوله شفا ورکړي او چې چته خادي واده به وه نو ما به د هغې نه لږه غوندې ګوته پکې دننه کړه هغه خوله کې نو په ځان به مې ومږله نو چې واده به لا لاړم نو ما ته به خلکو ام سلیم دا خوشبو دې کم ځای لګولی دا څنګه خوشبو ده داسې خوشبو خو غټ بادشاهان او د بادشاهانو ښځې نه لګي کومې چې تا لګولې ده ما به غږ نه کو خو ما به پړه کې وی چې دا هغه خوشبو ده چې ما د دواړو جهانو د مبارک سردار خوله راغشتې او په جامه مې مږلې دې ته مینه وایي دغه پیغمبر چې زما او ستاسو د هدایت لپاره الله نازل کړی دی رښتیا ووایه رښتیا که حضور پاک په دنیا کې نه وي نه به ستا ایمان و نه به د اسلام و نه به د لمونځ و نه به د روژه و هېڅ په دې دا خو رسول الله مبارک د موږ خدای لیدې نه دی دا قرآن د الله نه چا راواغېسته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیا د قرآن تشریح موږ ته چا کړې ده حضور پاک کړی ده او دا تشریحات چې بیا مونږ ته را رسېدلي دي نو دا څه منګړت نه دي ګوره ډېر خلک وایي دا حدیث منګړت دي دا نن یو لویه فتنه راوتلې زمانو یو غټه فتنه د منافقینو په شکل کې ده منافق خو پېژنئ منافق چاته وایي خو د خلکو مخکې کلیمه به وایي عبدالله ابن ابی منافق الاول دا وپېژنئ دې ته مونږ منافق وایو مونځ یې د حضور پاک پسې شاته کوو دا نه چې یو سړی مونځ کوي دا د منافق نه مونځ به د حضور پاک پسې شاته صحابو په شان ګیرې صحابو په شان جامې هم اغوستې دي او جهاد څونه ګران کار دی د رسول الله مبارک سره جهاد لم تللی دی لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل هذا په حق نازل جهاد د پیغمبر سره تللی او مشوره چې که رسول الله مبارک به صحابو سره مشوره کوله د احد چې کم مشاورتي کمیټي و پیغمبر مشوره کوله قسم دې دا پکې او اعتماد په حضور پاک سونه اعتماد یې دو چې مړ کېده نو وصیت وکړي زما جنازه به محمد مصطفی او اعتماد یې سونه وی ماله به د پیغمبر علیه السلام کمیس راوړی ما ته به هغه اچوي اوس به ته وایې چې ګور دا خو لکه سوچه مسلمانو نه سوچه مسلمان نو دړنې پیغمبر نو منل چې کله به داسې خبر راغله په خبرو کې نو بیا به یو ټک د حضور پاک خلاف چلا چې کله به داسې څوک پیښ شو چې دته به پته ولګي چې دا سړی دا خو مسلمان نه دی بیا به د پیغمبر خلاف دړنې رسول الله مبارک نو منلې دړنه
قرآن ورته منافق ویلي دي څه قرآن شریف دا به نه وي چې د دې سړي غټه ګیره ده دا به نه وي چې د غټ پټکې دی دا به نه وي چې دی خو مخکې مونځ هم کوي لیکن کم انسان دا یاد وساتئ چې د دې خپل مونځ او دس سره او د هر څه سره د رسول الله مبارک د دین مخالفت کوي د پیغمبر حدیث ته سپک نظر کوي د رسول الله مبارک وینا ته په سپکاوي ګوري په سپک نظر کوي دا اقا شی دی چې کوم عبدالله ابن ابی منافق دا د هغه بچی دا نن په دنیا کې شته دا هغه وخت را روان دي د رسول الله مبارک زمانه نه را روان تر اوسه پورې اوس هم ډېر خلک شته چې د پیغمبر سنتو ته سپک ګوري سپک او اکثر په دې بار ملک کې ناست دي ګیرې خریلې دي تایانې چولې دي او په دې سوشل میډیا نن د دې کشر کل عقیده بربادي او خرابوي او داسې خبرې به تا ته کوي زموږ خلک خو چې د عقل په بنیاد ورته سوی دا خلک د هغوی مني داسې خبرې به تا ته کوي چې ته به لکه دا خو ټیک وي مړه دا مولیان خو تاسو هسې په جنجال کې اچولې او بس څلور فرض دي د مازدیګر که نه دې سنتو ته پکې چا راوستي دا سنت منت پکې نشته داسې مولیانو د ځانه رسېدلي الله مولا لیونی ځان کړی داسې خبرې به درته کوي دا نفلي روجې مړه په ګیرو کې جنت نشته وای اورئ به تاسو ګیره کې جنت د کمې راغی مړه پټکو ته یقین کوه د یو کس ته مې اورېدل یو کس ته خو زه دا څیزونه نه خورم یو کس ته مې اورېدل مړه یې وی پټکې یادې پټکې وی ګډورې په سر کې نورې دی وی پټکي ته وی ګډوري ته دین وی الله او دا لا دا مې اورېدلې دي ښه دا هم وره تسبیح په تسبیح خلک څه کوي ذکر پې کوي الله پې یادوي په خدای قسم ګل جومات کې ناست یم دلته دلته راته یم په جومات کې د یو سړي نه مې واورېدل د بل چا نه حکایت که د یو قابل سړي نه حکایت کو وی په مزي کې صفیا کې جوړ په کم سیس چې ته الله یادې هغې ته څه وایي صفیا هغه سره هم خلک خاندي او دام واوره ما زما په مخ کې یو سړي دا خبره کړې ده یو بل مولا ولا بیا رد ما ولې جواب ورکړ خو یو بل په زمانه مخکې شو مړه وی په جارو کې جنت نشته ګیرې ته یې لاس کړی وی جارو کې جنت دا بس دا ګور دا پرېږده زه ګیره یو سړی خرئ وي زه ګناه کوم زه ورته کافر نه زه مسلمان ګیر خیر ته خو مونږ کافر نه وایو ګیرې خیر ته خو مونږ مسلمان زه به یو ګناه کوي خو مونږ مسلمان ورته وایو لیکن چې سپکاوي د ګیرې وکړې دا څه شی پټکې دی یو سړي نه پروا نشته پټکې د ډېرو خلکو نشته تاسو کې چا هم نشته زه هم کله پټکې نه پسرو هېڅ خبره نه ده نه څه فرض دی او نه څه واجب دی یو مستحب یو سنت امر دی لیکن چې ته د پیغمبر جامې ته سپک ګورې دا سپکوالی څه شی شو یو ګناه کول دی وایي زه ګناه کوم ټیک شوه زه ګناه کوم زه ګیره خریم زه ګناه کوم ما ته ملا صاحب دوا وکړه چې خدای پاک توفیق راکړي ټیک شو خلک کوي دا ګناهونه کوي پټکې په سر دې نم کړو نو څه خبره نشته جامې دې اوږدې وانم چولې نو څه خبره نشته مونږ یې ټول منو خو یو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه طریقه ده هغې ته سپک کتل دا پیغمبر پورې ټوکې کول دي دا د پیغمبر سنت ته سپک کتل دا ډېر بې جرم ډېر خطرناک شی دی الله پاک یو ځل نه په قرآن شریف کې بار بار وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله تابعداري وکړه د الله د رسول تابعداري وکړه او بل ځای الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم که د خدای د ملاقات امید لري که د خدای د رحم امید لري او که د قیامت ورځ منې چې خدای به رانه تپوس کې الله سره به ملاقات کېږي نو ما دله خشته نمونه رالېږلی د حضور پاک په شکل کې هغې نمونې سره ځان برابر د هغې نمونې سنتو ته سپک کتل ډېر لوی جرم دی زما بهر کې آینده جمعه کې به راته څه لږې خبرې په دې نورې مکم انشاءالله خو زمارونو حضور پاک سره چې مینه ساتو د پیغمبر ټولې طریقې به مونږ ځان له د کامیابۍ طریقې ګڼو بس دا لنډه خبره شوه مونږ وایو چې حضور پاک د دې شکل په شان شکل زه جوړ کړم
جامه د هغه په شان کوه نم چې نو څه ګناه نشته هېڅ ګناه پکې نشته خو زه وایم چې نه زما جامه دې هم د هغه د جامې په شان دي زما خوی اخلاق دې هم د هغه په شان دي هغه چې کوم منځونه کړي دي کوم ځای کې یې کړي دي پکار دی چې زه مقصې وکړم چې زه د پیغمبر په شان ځان کم او د هغې اتباع وکړم ما سره به الله مینه وکړي او ماله به الله کامیابي راکړي الله پاک دې زمونږ په لونو کې زمونږ د ښکلې مبارک مینه پیدا کړي او رب العالمین دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري زمونږ نصیب کړي دا چارباغ د یوسف ترور وفات شوې ده الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د شیخ قمر عنایت الله خان وفات شوې ده الله دې وبخي الله دې وارث